نن به مونږ د عربۍ د ژبې داسې څلوېښت الفاظ او جملې ووایو چې هغه هره ورځ زیاتې استعمالیږي. نو راځو هغه جملو طرف ته چې هغه روزانه بار بار استعمالیږي او ویلی کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا جمله هر ورځ بار بار استعمالیږي. یو کس چې د بل کس سره مخامخ کیږي نو دا جمله یو بل ته وایي. دوهمه جمله من انت، ته څوک یې. څوک چې چا سره مخامخ شي نو د هغه نه تپوس کوي، پوښتنه کوي چې ته څوک یې. نو عربي کې ویل کېږي من انت، ته څوک یې. بیا دوهمه پوښتنه ترې کېږي مسموکه، ستا نوم څه دی؟ نو هغه بیا په جواب کې ورته وایي اسمي حسن. د هغه چې څه نوم وي هغه ورته وایي اسمي حسن، زما نوم حسن دی. هل لدیک سیارة، آیا تا سره موټر شته؟ سیاره موټر ته ویل کېږي. هل لدیک سیارة، آیا تا سره موټر شته؟ لا عندي دراجة ناریة، نه ما سره موټر سایکل دی. لا عندي دراجة ناریة، نه ما سره موټر سایکل دی. تعال هنا، دلته راشه. تعال هنا، دلته راشه. اذهب هناك، هلته لاړ شه. من أين جئت، لکم ځای څخه راغلی. من أين جئت، لکم ځای څخه راغلی یا لکم ځای څخه راغلی یې. لم جئت، ولې راغلی. لم جئت، ولې راغلی یا لم جئت، ولې راغلی یې. کیف حالک، څنګه یې. أين بیتک، ستا کور چرته دی. أين تسکنو، تاسو چرته اوسیږئ، په کوم ځای کې اوسیږئ تاسو. اجلس مستریحا، په راحت او آرام سره کینئ. اجلس ساکتا، خاموشۍ سره کینا. أين تذهب، چرته روان یې. انا عطشان، زه تږی یم. ایت بالماء، اوبه راوړه. اسقني ماء باردا، یخې اوبه را باندې وڅکه. لا تسقني ماء حارا، ګرمې اوبه را باندې مڅکه. اعطني ماء طازجا، تازه اوبه راکه. لا تأكل خبزا جافا، وچه ډوډۍ مخوره. انا جائع، زه وږی یم. شبعت، زه موړ شوم. شبعت، زه موړ شوم. سخن الماء، اوبه ګرمې که. برد الماء، اوبه یخې که. سخن الماء، اوبه ګرمې شوې. برد الماء، اوبه یخې شوې. ماذا تقرأ، تاسو څه لولئ. اقرأ درسي، زه خپل سبق لولم. اقرأ درسي، زه خپل سبق لولم. اقرأ بصوت عال، په لوړ غږ یې ولولئ. فر عندما جئت، زما په راتللو سره هغه وتښتېده. فر عندما جئت، زما په راتللو سره هغه وتښتېده. کما لک، کما لک. کما هو، لکه څنګه چې هغه. کما ترى، څنګه چې تاسو مناسب وګڼئ. على الراجح، غالبا. على الأقل، لږ تر لږه. احترس مرة أخرى،
آینده احتیاط کوه.